صدر محفل د پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد چیرمن سید محمود احمد صاحب ته خواست کوم چې صدارتي خطبه. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو د ټولو زیاته شکریه ادا کوم چې راغلی او نن د روټین نه علاوه ادریس صاحب غني شناسۍ په هکله داسې خبرې وکړې چې شاید هغه دغه د توبه وما قامت یاره هغه خبره ده چې فکر هر کس به قدر همت اوستو نو د غني شاعري داسې ده هر یو تن ته خوند اخلي. هغه د لیمن د پاره هم د هغې کې جذبه پیدا کوي. هغه د فلسفر د پاره هم ده چې هغه فلسفیکل سوچ کوي لکه د اوس هغه نشته نه د خبرو سره سل په سله اگر کې اتفاق نه کېږي خو داسې خبرې پکې دي چې هغه یونیورسل فیکټ دي. هغه دا خبره وکړي چې غني خان یو قلندر و، په دې کې هیڅ شک نشته چې هغه قلندر نه و، خو لیکن قلندر فالو کول د عامو خلکو دپاره نه دي. مولانا روم وایي چې دوه خبرې دي، یو حال دی یو مقام دی. عام خلک چې دی نو د صاحب حال پیروکاري غله نه ده پکار. غني خان چې څه ویل دي نو موږ ته چې ظاهره هغه د پښتو کم خدمت کړی دی، د پښتنو د پاره د بیدارۍ کمې ترانې ویل دي، پکار دی چې موږ هغه خپلې کړو. او هغه چې فلسفانه کم ذکر کړی دی نو دا زموږ د پاره نه دی. لکه یوه خبره هغه وکړه، زه د دې سره که فرض که هغه وی نو ما مذهب یې کړوه چې زموږ خلک قرآن مجید د ثواب دپاره تلاوت کوي. دا ضروري ده. ستا زړه به هله صفا کېږي چې ته د قرآن مجید تلاوت وکړې، که ته پرې پوهېږې او که نه پوهېږې، خو د قرآن مجید تلاوت ستا د زړه صفایي ده. او د پیغمبر شان هم دا و چې هغه 3 فولډ دغه و چې تا ته قرآن مجید ووایي، تا پوهه کړي او تا ستا تزکیه وکړي. نه بغیر د قرآن مجید د تلاوت نه تزکیه نشي کېدی. باقي د حال خبره شوه، نه حال داسې یو شی دی چې مولانا روم وایي چې یو ډولۍ روانه ده او په هغې کې ناوې ناسته ده او هغه عامو خلکو ته وکاته او په عامو خلکو کې جوش راغی، نه دا حال دی. د دې هېڅ حیثیت نشته. مقام هغه دی چې دغه ناوې د چا سره خلوت وکړي. هغه چې دی نو هغه چې قلندر نه او صاحب مقامي نو هغه په یو ځای باندې او په دین باندې استقامت لري. زموږ دپاره اوس په دې ایج کې یا په دغه کې که ټول خلک دغه شان فلسفیان شو نو هغه به د هېڅ کار پاتې نه شو. موږ له عملي کوشش پکار دی چې پښتنو ته کومې مسلې رامخکې دي چې د هغې حل وکړو، او که د هغې حل نه وي کم از کم چې په دې باندې د الله تعالی نه خو دعا وکړو چې یا خدای پاکه دا لوی ملت ته پیدا کړی دی او دا ملت په څومره امتحانونو نه تیر وته او تیریږي چې یا الله تعالی زموږ په حال باندې رحم وکړي چې دا خلکو چې لکیر راښکل دي دا په ځای باندې په خپله دا دي خو چې زموږ زړونه یې وي. ستاسو د ټولو مننه.